خدای پاکه مونږ ته برخه د ایمان را، مونږ ته علم غوره پوهه د قرآن را. پل په پل چې د مقصد منزل ته ورشو، محبت د محمد اخر زمان را. په تعلیم زمونږ زړونه نورانی کا، پرنجو د امتیاز متور چشمان را. د دنیا په باغ مکړه خندان ګلونه، خیال په بوی پس نسیم غوندې پریشان را. د پرو جنبو لعنت زمونږ نه ورک کا، ښه جذبه د ورورولۍ د مسلمان را. اسلامي جهان را غونډ په یو مرکز کړه، نور جهان چې کړي روښان هغه جهان را. ما حمزه د یثربي باده خاونده، په ښاغلي پیمانه کې د افغان را. په ښاغلي پیمانه کې د افغان را.